موږ نن راغلي یو د اسمار ولسوالۍ ته او د سور طاق ساحې ته. سلام السلام علیکم. کې دا دوه درې ملګري ما سره دي او دا نور چې دي دا فکر کوم د یو ولسوالۍ او د بل ولسوالۍ دي خو مګر ما سره نه دي راغلي. اختر چې دی خرنګین دی داسې کله کله یګان هفتهګواري چکر ته راځو خو داسې دی موږ په چکر تازه رالو کېناستلو ته راغلي زموږ میان جوړ نه دی چې اوس ذهن ته نه راځي. کله چې زموږ اساس وطن د طبیعت او د ښکلا له لحاظه ډېر ښکلی دی خو راغلي موږ هم د تفریح لپاره د ساتیرۍ لپاره د ملګرو سره مو بنډار جوړ کړی. وخت ناوخت چې کله تفریح ته وځو سره ملګري تفریح ځای انتخابوي نو اول ځایم چې کونړ چې کونړ ته خاص غوښتنه د دولت نه چې د داسې خلکو په کلکه مخه ونیسئ ځکه چې بیا هر سړی غږ کوي چې دولت په دې کې هېڅ هم نه کوي. لا بل ځای تجهیزي همدغه وجه ده لامل همدغه د ګرمۍ دی په دې خاطر باندې د سیند غاړو ته ځي او خپل میلې کوي. دا یو تاریخي مخینه هم لري دا ځای ځکه دلته د سردار داود خان په وخت کې یو ډیم ډیزاین شوی دی چې دا به د افغانستان کې جوړیږي او دغه به ډېره برېښنا تولیدوي. موږ چې کوم ملګري راځي موټر هم زیاتره ډېر تیز چلوي بعضې موټرسایکل والا دوه درې نفر په ناست هغه هم ډېر تیز ځي. دوی نه مې یو خواهش دی چې دلته چکر ته راځئ ښه په قلار راځئ سیاحت دپاره راځئ. السلام علیکم ملګرو په دې هیله چې ښه بیا وي او د نیکمرغه لوی اختر مو مبارک شه. الله جل جلاله مو قربانیان عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړه. موږ نن راغلي یو د اسمار ولسوالۍ ته او د سور طاق ساحې ته. په دې وروستیو کې سور طاق نو بیا ډېر ځانګړی نوم وکړو د کونړ څه چې د لرو ولایتونو ډله ډله ځوانان دلته راځي او دلته خپله دمه جوړوي او ګپ شپ سره لګوي او له دې ځایه بېځي. نن موږ هم وغوښتل چې راشو دغه ځوانانو سره د دوی د ژوند په اړه خبرې وکړو نو ورځو د دوی سره خبرې کوو د دوی سره ګپ شپ لګوو نو تاسو را سره هم پاتې شئ. سلام السلام علیکم. درنو لیدونکو نو یوه ډله ځوانان مې تر څنګ ولاړ چې دلته چکر ته راغلي دي. دا یو مشر دی هم د دې سره خبرې کوو. وروره ستړی مه شې او اختر دې مبارک شه. لاس دې راکړه. وروره ستړی مه شې. نوم دی؟ نوم مې وروره محمد عمران نوابزی. عمران نوابزی د کوم ځای نه دلته چکر ته راغلی دی؟ وروره مونږ خو د کونړ ولایت اړونده د مرکز د کرالی کلي اوسېدونکي یو او د مرکز نه راغلي چکر دپاره. دا ټول ملګري تا سره یو ځای راغلي دي؟ دې کې دا دوه درې ملګري ما سره دي او دا نور چې دي دا فکر کوم د یو ولسوالۍ او د بل ولسوالۍ دي خو مګر ما سره نه دي راغلي. دا راته ووایه چې د اختر خوشحالۍ نن څنګه روانې دي؟ بس شکر الحمدلله تر دې دمه خو اختر چې دی خرنګین دی. زیاتره ملګري چې دلته ګاډو کې تیریږي عمران غږ کوي لکه چې ښه ډېرې ملګرتیاګانې هم دلته لري. دغه دی والا اوس خو تاسې ته بهتره معلومه ده چې دنیا چې ده دا ډېره ماډرن ده. مقصد دا ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی او موږ خو دا ټول انلاین ملګري دي فیسبوک. نو زه خو په فیسبوک کې خدای شته د 14,000 فالوورز لرم. دا څوک چې غږونه کوي دا ټول ما د فیسبوک له ادرسه پېژني. دا یو ځان ته اعلان هم وکړو زموږ له ادرسه چې زه په فیسبوک کې 14,000 فالوور لرم. دا راته ووایه چې اختر دی او خوشحالي ده د ملګرو سره به کمبیت ټپه ټوقه څه شی به شریک یې؟
زه خو د بیتونو او د دې شیانو سره ډېره علاقهمندي نه لرم. یو ځوانانو ته به یو پیغام پرېږدم، ځکه کله خو زه چې سور طاق ته ډېر راغلی یم دې مارسې د چکرو ډېره لیوالتیا نه لرم، خو دا چې کوم ځوانان وینم او دې ګاډو کې راځي او مثال د دې دا ډرایوینګ چې زه وینم رکشې او د دې لپاره دلته امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه هم ده چې دلته راشي او د دې خلکو نظارت وکړي، ځکه سړک هم یو وړوکی دی او یو طرف ته سیند دی بل طرف ته غر دی. نو د هلکان چې دي دا داسې بې مناسبه او بې کفایته مزل دلته کوي. نو د ځوانانو نه مې یو خواست دا دی چې دا خو خوشحالي ده او اختر دی چې نه په خپل ځان باندې په غم کې او نه په بل چا په غم کې، ځکه د تیر اختر کې موږ په کونړ کې د بعضو غمیزو شاهدان یو، تاسو ته به بهتره معلومه په شګل کې پیښه رامنځته شوې وه. بس ډیره مننه ستانه عمران وروره. په دغه مونږ غوښتل په دغه باندې په دې خبرونه کې باسو کوم په دې لار راتلو یو دوه پریسو والا او دغه یو لک ډیر ګډوډ روانو. ما د ملګرو ته ویل چې زه فکر نه کوم چې دا سور طاق ته ورسیږي چې هر گاډه به لیدو پاغه به ورټیک کو، په منګه مې ورټیک کو خو منګه الله بچ کړلو کنه. نو دا د څه وشي چې د ځوانان دی په ځان نه پیږي او دغه وخت کې د خپل پاغه جوش کې خو د منځلال شي او هغه خبره سترګې پټي کې خو کورنۍ د غم په ټغر کې نه. نو ټول ځوانانو ته دغه هله ده، دغه ته امید دی چې بې ځایه تیزوالي څخه دغه نه هیڅ هم نه جوړېږي. خیر یو 15 منټه وروسته لاړ شي او بیا هم خاص غوښتنه د دولت نه چې د داسې خلکو په کلکه مخه ونیسي، ځکه چې بیا هر سړی غږ کوي چې دولت په دې کې هیڅ هم نه کوي. نو کو هغه د امر بالمعروف دی او که هر څوک دی نو د دې چې کوم مسؤلین دي باید د دې خلکو کلکه مخه ونیسي په اخترو کې او چې دوی داسې په خپل سر باندې داسې ډرایوینګ ونه کړي. ډېره زیاته مننه وروره. درنو لیدونکو، نو د سړک پر غاړه ماشاءالله ډېر ښایسته ځوانان ناست دي، ډېر ښه یو بنډار یې جوړ کړی دی. دی د ځان سره چوکۍ هم راوړي دی او هر څه سیستم یې ځان څخه برابر راوړی دی. ستړی مه شې ورونه. بخیر راغلی وروره. نوم دی خبیب لونګین. خبیب لونګین دا راته چې د کوم ځای نه دلته چکر ته راغلی؟ اسداباد نه. اسداباد نه. د ټولو ملګرو سره یو ځای؟ او ملګرو سره یو ځای راغلی. ماشاءالله سیستم هم ډیر برابر کړی دی کنه، لکه چې خد چکر وای او ټیم په ټیم چکر وای ځکه چوکۍ او میز او هر څه سیستم برابر دی. بس د کله کله یګان هفتګواري چکر ته راځو. هو دا راته چې د اختر څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله اختر ډیر ښه روان دی او تر دې دمه خو په خیر او خیرت سره روان دی. زمونږ ډیر لیدونکي د ګوري کوم بیت ټپه ټوقه د ژوند کومه خاطره څه شی به لیدونکو سره شریکه؟ نه ټپه مپه خو ملا نه ده یاد او ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو سړی به ژوند ټوله خاطره ده، کومه یو خاطره به سړی ووایي خو ژوند ټوله خاطره ده. زه خو یوه راته ویوه که نه د ملګري د ناستې کوم یو داسې خاطره چې خبره دی اوس واوري اوس بیا وخاندي. اوس پیل نه خو داسې دی موږ په چکر تازه رالو کېناستلو او ته راغلې، زموږ میان جوړ نه دی چې اوس ذهن ته نه راځي. خلک مطلب برابر نه ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، نو یو مشر مې تر څنګ دی، د دې سره هم د دې زیاړه او پاړه او د اختر پاړه خبرې کوو. مشر ستړی مه شئ، نوم دې څه دی؟ السلام علیکم، ما سید ولی نوم دی او دې چپاو کلي اوسېدونکی یم. ښه د همدې کلي اوسېدونکی؟ کلي اوسېدونکی یم. ښه دا راته ووایه چې اختر څنګه روان دی؟ اختر ډېر ښایسته روان دی، ښکلی روان دی او ډېر خوشحالۍ سره یو. حاجي صاحب دا راته ووایه چې په دې وروستیو کې سور طاق ډېر نوم وکړو، ډېر سیلانیان دلته راځي. څه علت دی دې کې چې د هر سړی دلته رامنډې وایي چې زه سور طاق ته چکر؟ سور طاق چې دغه لاندې دغه ځای کې دی او دا خلک ډېر زیات دلته اوس راځي، جمعې په ورځ هم راځي، پنجشنبې په ورځ هم راځي او د اختر کې هم ډېر زیات راځي. پرون ډېر سخت رش و ډېر زیات که نه، او اوس هم روان دي خلک روان دي که نه، اوس هم ډېر زیات دي او اوس هم راځي دلته خلک ډېر زیات راځي که نه. علت په څه کې دی دلته ډېر راځي؟ دا علاقه ډېره ښایسته علاقه ده او دا سور طاق چې دا ډېر مشهور ځای دی که نه، پخوا مشهور دی که نه چې سور طاق ډیم جوړېږي که نه، او ډیم چې دغه کوزي کې دغه کې جوړېږي او نو په دا وجه ما سیلانیان ډېر زیات راځي که نه او دا ښایسته دغه لري، ابو هوا لري، دې کې سیند لري او دې کې ښایسته بوټي لري که نه، نو او ټول شنه علاقه ده که نه، شنه علاقه ده چې موږ دغه نه ورته سیلانیان ډېر زړه خوښۍ راځي، ډېر زیات زړه خوښۍ ورته راځي که نه او امنیت هم دی که نه، نو په دغه وجه ما سیلانیان ډېر زیات راځي. چې کرایانو ته یا راتلونکي مېلمنو ته به د خبره غوښتنې به د څه پیغام ورته لري؟ نو دې نه دا غوښتنه لرو چې دی کله دلته راځي نو دغه یې وکړي، په قلار یې دې راځي چې ګاډي ونه جنګوي که نه او یو بل سره ټکر نه شي
او راځي خپل سیل او دغه یې کوي او بیا بیرته واپس ځي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو نو لام په سور تاخ کې او د سړک په غاړه باندې د ملګرو یو ډېر ښه بنډار جوړ کړی نو موږ هم رالو نو هم غوښتل چې دوی سره خبرې وکړو. نو وروره ته ستړی مه شې نوم دې څه دی؟ مننه وروره الله د خیر درکړي. نوم مې نوید دی د جلال آباد څخه راغلی یو. واقعا چې زموږ اساس وطن د طبیعت او د ښکلا له لحاظه ډېر ښکلی دی خو راغلي موږ هم د تفریح لپاره د ساتیرۍ لپاره د ملګرو سره مو بنډار جوړ کړی. تاسو نه مننه کوو چې راغلئ موږ سره مو خپل وخت ضایع کړو. مننه. دلته صرف چکر ته راغلی وای که نه د سپور ته نور هم نیت شته چې بل طرف ته لاړ شي؟ هو د تر څنګ چې دلته راغلي یو د انګام له تللی یو شیګل طرف ته تللی نو کونړ خو واقعا ټول د منظرو او د ښکلاګانو کور اصطلاح باندې یادېږي نو ښه منظرې مو کړل ساعت مو تېر شو واقعا چې جسمن او روحن ورسره تازه شلو. مننه. ته ستړی مه شې وروره. مننه ورور خیر ستاسو خاص حیثیت ښه ده. ستا نوم؟ زما نوم بختي جان مراد دی جلال آباد. بختي جان مراد ته هم ننګرهار نه راغلی؟ هو د ننګرهار نه راغلی. دا ته ووایه چې کونړ ته دې څوم ځل دی چې راځې؟ یاره کونړ ته ډېر راځو وخت نا وخت چې کله تفریح ته وځو سره ملګري تفریح ځای انتخابوي نو اول ځم چې کونړ چې کونړ ته لاړ مطلب چې ننګرهار کې کله ګرمي تنګ کې نو چې کونړ ته لاړ شو. په اوړه ژمې راځو. او کونړ چې طبیعي منظرې لري ښایسته ښایسته درې دي ټولې. د کونړ کې خو به ډېر ګرځېدلی کوم ځای ته ډېر خوند درکوي چې هلته لاړ شي؟ کونړ خو ډېرې درې لري ډېرې ولسوالۍ لري. یاره ما خپله شیګل ولسوالۍ پکې خوښېږي. شیګل او پورغاړې وټپور دې کې د ښایسته منظرې هم لري دواړه غړار اړخ دی. د چکر پلان هم همدومره دی که نور ولسوالو ته هم پلان شته چې لاړ شي؟ نه اوس خو دلته راورسېدو همدې ځای نه منظره باندې آهسته آهسته همداسې ځو پر نورو ځایونو. مطلب یو ورځ دوه چکر لا پاتې؟ او چکر هم پاتې دی ګرځي راګرځي. زمونږ ډېر لیدونکي دي ګوري څه پیغام ورکړي؟ ډیره مننه. پیغام خو مې دا دی چې راځي دغلته د خپلو طبیعي منظرو نه خوند اخلي نو لطفا دغه د موټرو د حادثاتو په کې رش دلته ډېرې ګڼه ګوڼه ډېرې نو دغې ته پام وکړي تر څو ځان هم خوندي وساتي نور هم ځان سره خوندي وساتي. ډېره زیاته مننه او تاسو ته یو ښه بنډار غواړم. ستا مشهور او نوم دې څه دی؟ خدای دې وبخښه نوم مې حمزه زیرک دی د مراورې. حمزه زیرک د مراورې نه راغلی که نه؟ دا راته ووایه چې اختر څنګه روان دی؟ اختر شکر الحمدلله تر دې دمه خو ډېر ښه او ډېر ښایسته روان دی. ډېر لیدونکي دي ګوري زمونږ کم بیت ټپه ټوقه د ژوند کومه خاطره څه شی به ورسره شریکې؟ څه شی چې دی؟ څه شی خو راته یاره ذهن نه وته هر څه. دا ولې چې موږ چاته څه شی ووایو اوس راته څه شی نه دی یاد؟ ذهن نه وته یاره هر څه. ښه ته ستړی مه شې. خیر اوسې مننه. نوم دې ستا څه دی؟ زما نوم علي رحمان دی د کونړ د مراورې ولسوالۍ اوسېدونکی. ښه دا راته ووایه چې ستا اختر څنګه دی؟ والله الحمدلله بس ډېر ښه دی. چکر ته راغلي یو سور تاق ته ډېر سیلانیان هم راغلي دي او ښه دی بیخي ښه دی. ته به لیدونکو سره څه شی شریکې؟ بیت ټپه ټوقه د ژوند کومه خاطره څه شی به ته شریکې؟ زه به یو خاطره ویم هغه خو د شخصي ژوند شخصي ژوند وي که نه ځه کره یو وخت کې داسې کار وشو چې زمونږ پلار دغه ته تللی و کابل ته نو بیا د دې چې دا ډېره جالبه ده نو بیا چې دی موږ هغه شامپو یې راوړی وه که نه نو بیا چې دی ما ځان له شخصا زه وړوکې وم لکه د وړوکوالي ده نو بیا ما ویل که دا چېرته دغه غوړي دي ما په خپله ډوډۍ سره کوله ما چې غوښتل دغه ډوډۍ سره کوم بس چې کله ما دغه شامپو دغه ته ور واچوله د ډوډۍ ته نو هغه دغه نه کوو دا ډوډۍ نه سره کوله بیا ما ویل چې دا څنګه چل دی بیا چې ما کله لاس وینځله او پته راته ورغله چې دا شامپو ده نو بیا په دغه خاطر باندې بیا زه دغه شوم پته راته ورغله چې شامپو ده په دغه مې جالبه خاطره وه بیا ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو نو دغه یو ډله ځوانان نور هم ناست دي دوی خورانه لري د ټولو ته به د اختر مبارکي وایم اختر مبارک شه او ته وروره ستا نوم څه دی؟ مننه ستاسو مننه کوم په اول سر کې تاسو هم د اختر مبارکي وایم. زما نوم حیات الله همت د شیګل ولسوالۍ د کربوړۍ د کلي اوسېدونکی یم. تاسو خو بیخي څنګ په څنګ ولسوالۍ نه راغلي وئ که نه؟ او والله زموږ ولسوالۍ خو تقریبا بیخي نږدې ده. دا راته ووایه چې سږ کال اختر څنګه دی د نورو کلونو په پرتله؟ ماشاءالله اختر ښه خوندور دی او ځوانان تاسو ګورئ میلې پکې کوي مختلفو ځایونو ته ځي او اختر ښه دی خو
دغه یو مشکل دی د ګرمۍ مشکل دی چې جوزا کې راغی نو نور الحمدلله اختر ډېر خوندور دی ماشاءالله. او اکثره ځوانان به د سیند غاړه ته اختر راوړل د ګرمۍ نه ځان خلاص کړي نو ولا بل ځای کې تجهیزي همدغه وجه ده لامل یې همدغه د ګرمۍ دی په دې خاطر باندې د سیند غاړو ته ځي او خپلې میلې کوي. زمونږ ډېر لیدونکي دي ګوري څه پیغام نو اولنی پیغام زه دې ته د سولې پیغام ورکوم دا چې الحمدلله اوس فعلا هغه امنیت خو تاسو ګورئ زه وایم چې خپل اتفاق اتحاد وکړي او درسونه وایي ځکه دغه مهم دغه دی زموږ ستاسو چې زموږ آینده پکې ښه شي او ځوانان نسل ته زما دغه دی چې د بې ځایه ګرځېدو مفسداتو نه ځان وساتي او هر ځای کې چې خپله زندګي په اتفاق او اتحاد باندې تېره کړي. تاسو ته مشوره خیر و سرور خاص ته ساتم ښه دی. داستان زما نوم ذبیح الله شینواره دی او زم بس د دې ملګرو سره د شیګل ولسوالۍ نه راچکر شوی یم او دغه د سور تقسیمه د اسمار ولسوالۍ دا عموما په غونډو رخصتیو ورځو کې لکه د جمعې ورځ او یا نور داسې د اخترونو ورځو کې دا ځای ډېر داسې په هغه خبره په جم و جوش کې څوم ځل دی چې سور تاق ته راځي ولا وروره مونږ خو هر هفته راځو هر وخت راځو. سور تاق په دې وروستیو ډېر نوم وکړو ډېر سیلانیان یې ځان ته راجذب کړه څه علت دی په دې کې؟ په دې کې وروره دوه علته دي. یو علت خو دا ده چې دلته په دې ساحه کې امنیت دی بل دغه ساحه داسې ده چې یو سرشاره سیمه ده د کونړ سیند پکې بهیږي شنه غرونه دي نو خلک په دې خاطر ډېر خوښوي. بل دا یو تاریخي مخینه هم لري دا ځای ځکه دلته د سردار داود خان په وخت کې یو ډیم ډیزاین شوی دی چې دا به د افغانستان کې جوړیږي او دغه به ډېره برېښنا تولیدوي. که څه هم اوس دغه دپاره امکانات نشته دی خو په راتلونکي کې د اکثر افغانانو هیلې شته دی چې دا ډیم به جوړیږي او انشاءالله په دې وطن کې به رڼاګانې جوړیږي او ډېر رڼاګانې به هغه ژوندی یعنې هسې برق به دلته برابریږي. اکثره ملګري په دې باندې ویډیوګانې هم کوي چې هغه سیند دی چې زمونږ د ځوانانو نه خلاصوي ځوانانو مړي خو موږ ته کومه پیدا نه شو اخیستلی. هر کار کې چې بې احتیاطي کېږي نو هغه خامخا یو منفي تاثیر لري. دغلته اکثره ځوانان د نورو ولایتونو نه راځي. تاسو به اورېدلي چې کله سیلانیان راشي دلته د چکر په هغه باندې هغه که د قندهار او که د ایسته جنوبي ولایتونو کسانې هغوی نه پوهېږي د دې سیند سره چې دا څه رقم کې ولامبي یا دا څومره ضرر لري. هغوی چې دکې کله هغه لامبو وهي او لامبي نو ویسي ځان سره لاهو کړي. ډېره مننه ډېر ښه معلومات دي د سور تاق په اړه موږ سره شریک کړل او زموږ د لیدونکو سره. زموږ ډېر لیدونکي دي ګوري کم بیت ټپا ټوقه کومه د ژوند خاطره څه شی به را سره شریک نو یو بیت به درته ووایم او نور خو داسې ارشیف کې اوس نقد شی نه لرو. اکثره چې موږ چاته ویو بس هغه ولا نغ راسه شی نشته دی نو زه ته به اکثره موږ قرض نه بس یو ټپه به درته ډالۍ کړم د ټولو لیدونکو ته دا چې اختر دی او اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي په کور کلي کې وي نه. ډېره زیاته مننه ډېره مننه تاسو نه ډېره مننه. درنو لیدونکو نو یو ډله ځوانان مې نور هم تر څنګ دي دوی سره خبرې کوو وروره ستړی مه شي او نوم دې څه دی؟ خوشحاله او سرور زما نوم حسین احمد دی. حسین احمد د کوم ځای نه دلته راغلی دی چکر دپاره؟ زه خپله د کونړ یم او د کونړ کې د اسمار ولسوالۍ یم. ته خو بیخي په خپله ولسوالۍ کې چکر ته راغلی. بلکل خو په الحال چې اوسېږو په اسداباد کې اوسېږو. ښه د اسداباد نه راغلی؟ د اسداباد. دا راته ووایه چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال اختر څنګه دی؟ سږ کال اختر ښه دی خو د نورو کلونو په پرتله لږ ډېره مزه نه وه خو بیا هم ښه دی. ولې مزه څنګه نشته دی؟ بس اقتصادي مشکلات هم ډېر شوي دي او نور هم مشکلات شته دي. لکه ته څه وایې چې د اقتصادي مشکلاتو د وجې اختر لږ کمرنګ دی. دا ټول ملګري تا سره راغلي دي؟ دا ټول موږ سره راغلي په چکر باندې. ښه په نورو کلونو کې داسې کومو لرو ځایونو ته به اختر کې تللی که څنګه سږ کال نه وتلي داسې لږ غمجنې؟ نورو کلونو کې خو به تلو ننګرهار ته به هم تلو کابل ته هم کله چکر وو خو دا کال هم اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي کارونه هم نشته دی ځوانان ډېر بېروزګار کارونه نشته دی نو بېروزګاري ډېره ده نو په دې خاطر باندې سږ کال مې وویل چې راځئ خپله ولسوالۍ کې چکر وو. دا زیږون کې به اوربل د ډېره لرو علاقو نه هم خلک راځي. زمونږ ډېر لیدونکي دي ګوري کوم بیت ټپا ټوقه د ژوند کومه خاطره او کوم پیغام څه شی به لري؟
پیغام به یو دا پیغام به دا ومنله چې کوم ملګري راځي موټر هم زیاتره ډېر تیز چلوي بعضې موټرسایکل والا یې 2-3 نفر په ناست هغه هم ډېر تیز ځي دوی نه مې یو خواهش دی چې دلته چکر ته راځئ ښه په قلار راځئ سیاحت دپاره راځئ مطلب د تیز ګرځېدو نه ډډه وکړئ او تیز ګرځېدو نه ډډه وکړئ ډېره زیاته مننه او تاسو ټولو ته ښه اختر خوشحاله درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په اسمار کې او په سور طاق کې مو لرله که تاسو غواړئ دغسې نورې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ پر یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ودان ټي وي کې شته دی نو هلته کتلی شئ او تر بلې خپرونې بیا موږ له راکړئ اجازت د یو سوکاله او ارام افغانستان د جوړېدو په هیله د خدای په امان